بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتو. زه احمد بشیر لقمانی ستاسو د خوبونو تعبیر کوم. چینل تعبیر خواب لقمانی او فیسبوک پیج هم شته، تعبیر خواب لقمانی په نوم باندې. نو تاسو خپل خوبونه کولی شئ هلته ولیږئ د مسنجر لارې نه. نو په دې ویډیو کې د مار لیدلو په تاکوي کې د دې خوب تعبیر کیږي. یو ورور خوب یې اواز لیږلی د خوب اورو. دغه نه مخکې تاسو نه یو خواهش لرو که چیرته چینل کې نوي یاستئ نو چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله دلته روزانه خوبونه تعبیر کیږي. تاسو ته به د خوبونو تعبیرونه دا به راځي او تاسو که خپل خوب په دې کې پیدا نه کړئ نو کولی شئ ما سره ورته وکړئ او خپل خوب راولیږئ، ولیکئ یا اواز سره ریکارډ کړئ. نو انشاءالله ستاسو خوب هم تعبیر کیږي. نو خوب اورو. وای په تاکاو کې موږ مخکې یو کور کې کلي کې یو کور ورته تاکاو درلود. په تاکاو کې دلته آب کلچو کاسې پرتې وې، دې البتې بچي خورم. په دې وخت کې وایي بیا فکر مې مار ته کېږي، ښه سور مار ډبل مار یې وایي ځم زینې خوا ته جګسم کور ته. په دې وخت په زینه کې ګورم زموږ د مور تره مسئ هم لاره کې پیدا کوي. ته دې کوم ځای نه شي په دې وخت هغه زه اوچتوم وایي چې مار چې ما توجه کوي زه مخکې منډه کې راپسې وایي زه زر جګېږم نور. بیا وایي زه منډه کوم پسې او شاته نه ګورم چې راپسې راځي او که نه. نو بیا وایي ور بندوم بیا تاسو نو مار څه ده په خوب کې په رنګ باندې تعبیر کېدلی شي او دا څه په کوم ځای کې کتل کېږي دا جدا تعبیر لري. د مار په چت کې کتل کېږي که په ځمکه کې کتل کېږي، د ځمکې په مخ ګرځي یا په کوم سوري کې ننوځي، سري نه وري کېږي یا مړ کېږي مړکیې. نو دا مختلف تعبیرونه دي او په رنګ په حساب باندې هم تعبیرېدلی شي. نو دلته دا سور مار کتل شوی ده، سور مار دی کتلی په خوب کې. نو سور مار څه ده دا په خوب کې زیړ مار په مرض باندې تعبیر کېږي او سور مار دا په جذباتو باندې په غصه باندې تعبیر کېږي. جذبات او غصه هغه کم انسان کې وي نو هغه شی انسان باندې راځي، غصه راځي، جذبه راځي. نو دا اکثر نتیجه یې صحیح نه وي. چا څه خوب کتلی ده یا د ده په حصه کې تعبیر کېږي دی لږ غصه ناک ده، او یا د چا په کور کې څه کتل شوی ده دې کور کې لږ غصه او دغه زیات کېږي، او یا څوک چې په دې خوب کې نورو سره دي د هغو په حصه کې تعبیرېدلی شي. که کوم مسله کې که ستاسو خبره وي، لانجه وي، څه خبره وي نو په هغه کې غصه هم که کوئ نو څوک غصه کوي او فکر کوي چې په غصه باندې دا مشکل زه حل کړم نو غصه باندې دا مشکل نه حل کېږي. د تاکاوي نه مراد دا مسله هم څه ده، دا معامله دا مسله د اساسي مسله ده. تاکاو اساس وي، تاکاو لږ تیاره هم وي، تنګ هم وي او نم هم وي، هلته مشکلات وي او څه شیانو پیدا کېدو امکان وي د حشراتو، د مارو لړم د شیانو. نو معنا داسې احتیاط به کوئ. معنا ستاسو داسې کوم کار هم ده نو په دې کې چې یو بل سره معامله وي، دوستي وي، شهرت وي، نو په دې کې احتیاط وکړئ، کوشش وکړئ چې غصې نه کار وانخلئ، مشوره وکړئ یو بل سره او په ارام سره دا کار سرته ورسوئ او یو بل سره ګزاره وکړئ. په دې کې انشاءالله خیر ده. والله تعالی اعلم.